دا یو وخت خبره ده په یوه کلي کې یو پلار د دوه زمنو سره اوسېده. د یو نوم خان او د بل نوم عمر جان وي. خان به په ښار کې نوکري کوله او په خپل کار کې به مصروف و، خو عمر جان به په کلي کې همدغسې بېروزګاره ګرځېده، هیڅ کار یې نه درلود. د خان او عمر جان پلار به عمر جان په مخه بېزته کولو، لیکن عمر جان په خپل پلار ته الټه جواب نه ورکولو. خان بیا واده وکړلو او څو ورځې پس د دې دواړو ورونو په منځ کې جګړه جوړه شوه او ډېرې زیاتې جګړې به یې په خپل منځ کې کولې. د دوی په منځ کې بې اتفاقي راغله. شیرخان چې دغه حالات کله ولیدل نو ډېر غمجن شو. پریکړه یې وکړه چې بېلتون به صحیح وي. خان د پلار په وینا باندې د ښار ځمکه واخیسته او د پلار خبره یې ومنله او هیڅ یې هم نه وویل. له دغه ځای نه لاړ. خان یو ښایسته کور واخیسته تر څو خپل پلار ته یې وښیي دغه کور، او دغلته عمر جان او د هغه ښځې به د خپل پلار سره ظلم او زیاتی کولو، او شیرخان ډېر زیات خفه و. نو بیا یوه ورځ خان د خپل پلار لیدو لپاره راشي، خو کله چې دغه حالات وګوري نو ډېر زیات خفه شي. له دې وروسته خان خپل پلار له خپل ځان سره خپل کور ته بوځي او د خپل پلار ډېر زیات قدر او عزت کوي. دې سره یې پلار ډېر زیات خوشحاله وي. خوږو دوستانو، موږ او تاسې له پکار دی چې د خپل مور او پلار قدر او عزت وکړو، ځکه چې مور او پلار د خپل اولاد دپاره ډېرې سختې تېروي. ګرانو دوستانو، که تاسې دغسې کارتوني ویډیوګانې لیدل غواړئ نو هیله ده چې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نشان باندې کلیک وکړئ چې تر څو زموږ هر نوی ویډیو تر ټولو تر مخه تر تاسو در ورسیږي. له لیدلو مو ډېره زیاته مننه.